بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو کو چرته پتا شو کې څوک هم د سیسیس پښتو پیپر ورکي یا د لیکچرشپ د پاره اپلای کړی وي نو که هغه چرته ټیسټ ورکي نو هغه په ټیسټ کې خمار څنګه علي په دې کې به تاسو ته ټولې طریقې درخوایم چې تاسو به دې لپاره څه کوئ ملګرو کو چرته تاسو زموږ په چینل نوې سه نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو د خپل کور ماشومان سره هم شریکه کړئ راځئ چې خپل نننې کلاس شروع کړو ملګرو تاسو په دې سکرین باندې دا یو کتاب ښکاري پوهنه پښتو ادب پوهنه په دې باندې را څومره لیکل شوي دا هم پړاو کې په سحرګل سحر لیکل دی دا کتاب او تاسو بیا د چې کومه پیژانګلو دی یعنی انټروډکشن دی دا هم تاسو کتلی شئ دا چې کوم کتاب دی دا به تاسو ځان له د اول نه والی دې کتاب کې څه کار دی ګوره زه خو به تاسو سره پښتو چې څومره هر څه دي دا به زه تاسو دلته په ویډیوګانو کې ایکسپلین کوم خو بله وجه به صحیح کله چې تاسو له د پښتو لیکل نه دی د پښتو لیکل ډیر زیات ګران کار دی تاسو به چې دا غپ دی خو غپ نه دی تاسو چېرته پریکټس وکړئ د ځان نه ټیسټونه والی په خپل کور کې د ځان نه ټیسټ والی چې زه به د پښتو لیکل څنګه کوم دا ډیر زیات ګران کار دی تاسو به دا کتاب ځان له والی دومره ګران نه دی په 300 روپۍ دی په دې بوک کې تاسو ته د سیسیس چې کومه د پښتو پیپر کو لیکچرشپ یعنی د پښتو سره چې څومره ریلیټډ دي یعنی تعلق ورسره لري نو دا به تاسو په دې کتاب کې په اسانه طریقې سره سټډي کوئ په دې کتاب کې کار سره په دې کتاب کې به تاسو ایکسپلینیشن سره سټډي کوئ په دې کې بس تاسو یو د ریډینګ چې کوم سکلز دي دا به امپروو شي بله طریقه دا ده چې تاسو به لیکل امپروو شي بل پکې مین پوینټ دا ده چې دې کې کم تاسو د هر څه دي دا به تاسو په یو ښایسته طریقې سره یاد کړئ تاسو که د یو کس ویډیو ګورئ نو هغه به بیا تاسو لیکئ څنګه خو چې کله تاسو دا کتاب په خپله وکتو تاسو به هر څه په خپله یاد شي او دا دومره سټډي هم نه غواړي د سیسیس لیول سره چې یو کس سټډي کوي نو هغه به بیا ګپ نه لګوي د ویډیوګانې کتل دا ډېر ښه شی دی خو د دې سره کتاب چې تاسو نه کتلی دا بالکل د ویډیوګانو هېڅ پیدا نشته ویډیوګانو به تا ته دومره پیدا درکړي چې کله ته کوېشن لیکې نو تا نه به په لیکلو کې دومره غلطیانې شوي دي چې هغه به تا نه د کوېشن نیم مارکس نه هم ډېر کټ کوي نو تاسو چې څو پورې لیکل د پښتو نه زده کړي دا به تاسو ته ډېر مشکل دي راځئ دا کتاب اوس ریویو کوو چې په دې کتاب کې صرف څومره چې مین خبرې دي هغه هم درسره په ویډیو کې شریکوم ملګرو ګوره دا کې لیکل تاسو په خپله پړاو کې د فهرست کې چې څومره هر څه لیکلي دي ګوره دا تاسو ټول په خپله پړاو وښئ په دې کې تاسو د پښتو سره چې کم سیز ریلیټډ دی یعنی په پښتو کې چې چا کار کړی دی په پښتو کې چې کم ټرم دی یعنی مطلب ټپه څه ته وایي بدله څه ته وایي نیمکۍ څه ته وایي سندره څه ته وایي لوبه څه ته وایي نظم څه ته وایي دا ټول هر څه خو به زه تاسو سره دلته وکړم خو چې تاسو څو پورې کتاب نه لوستلی نو دا به تاسو ته ډېره مسلې ګوره تاسو په دې پیله پیج کې تاسو وګورئ دې کې تاسو دا ټول هر څه ایکسپلین کړي دي دا زه تاسو ته مطلب په خوله باندې خو نشم ویلی دا تاسو په خپله پړاو کوئ او بیا چې را بل کم پیج کوم دی دا هم په خپله پړاو کوئ نو په دې کې تاسو راروان نور خو هر څه دي دا هم درته درښکومه په دې کې ګوره تاسو ته دا څیزونه ایکسپلین کړي دي په اسانه طریقې سره بله خبره په دې کې دا ده تاسو ته زه بار وایم چې د پښتو لیکل ډېر زیات سخت کار دی دا زما خبره درسته دغه کوي دې لپاره تاسو ته ما دا کتاب د مخکې نه راوړو بیا به تاسو د سیسیس د پښتو پیپر ورکړئ پیل کړي به مې بیا به وایي چې هلکه دا خو تا موږ ته څه نه دي زده کړي نو بیا به ټول ما ته خبرې کوئ نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې تاسو دا کتاب ښه زبردست طریقې سره سټډي کوئ 15-20 دن کې تاسو دا ټول کتاب سټډي کولی شئ که چېرته تاسو د سیسیس لیول سره سټډي کوئ او که تاسو ګپ لګوئ نو بیا راته زه اوس نه وایم چې سیسیس ټیسټ له هم مه ځئ که د سیسیس لیول سره تاسو سټډي کوئ دا کتاب تاسو 15-20 ورځ کې ښه ایزیلی ختمولی شئ او تاسو ته مطلب چې د پښتو د سیسیس کومه پیپر هغه ټوله د دې کتاب نه راځي د دې کتاب کې چې کوم هر څه د دې نه به تاسو ته آوټ بالکل څه هم نه راځي راځئ دې کې مخکې نور پوینټونه هم دي دا هم درسره شریکوم اوس ګوره ملګرو په دې کې دغه همدغه خبرې دي ګوره په دې کې چې را څومره شاعران دي چا مطلب نثر لیکلی نثر چې کومه ارتقا شوې ده په لیټریچر کې چې څومره ترقي راغلی ګوره دا ټول هر څه سټډي کړي دي تاسو ته به په دې لیکلو کې ښکاري ګورئ دې کې پښتو کې چې مطلب نظم کله راغلی دا نظم افسانې نظم قسمونه دا ټول تاسو ته په دې دواړو پیجو کې ما راوړي دا تاسو یعنی د پښتو سره چې څه هم ریلیټډ دي واړه پوینټس تاسو کوم څیز چې په ذهن کې راځي نو دا ټول ورسره ریلیټډ دي تاسو دا بک سټډي کوئ په خپله باندې او زه به هم درته ویډیوګانې جوړوم بک سره به ستاسو څه کېږي یو به د پښتو ګرامر به هم ستاسو سټرانګ کېږي د پښتو ګرامر به زه تاسو ته وکړم خو چې کله تاسو پیپر ته کښېنئ بیا به ګډې وډې هلته لیکئ بیا یو به لیکل نه درځي بل به ګډې وډې لیکئ د پښتو ګرامر د هېڅ ضرورت نشته موږ ټول پښتانه موږ له ګرامر آلریډي راځي خو بیا هم تاسو ته زه ګرامر هم کوم په ویډیوګانو کې ما کړی یم د تاسو هلته پلی لیسټ شته دی د دې سیسیس
پی ام اس دپاره ما پلی لیست جوړ کړه. زما چینل ته وزټ وکړئ. پیله به تاسو ته پلی لیست راشي په هوم پیج باندې. نو تاسو مطلب پلی لیست کې ویډیوګانې کتلی شي او ګرامر موږ له الریډي هر پښتون له ګرامر ورځي چې هغه له لیکل ورځي هغه له به ګرامر هم ورځي. تاسو مطلب په دې کې چې څومره راسي د نظم قسمونه نثر ارتقا کله وشو لټریچر کله مخکې شو غني خان بابا شو خوشحال بابا شو قلندر مومن شو مطلب څومره شاعران چې تاسو په ذهن کې راځي را ټول ارسه په دې کې ډسکس شوي دي. راځئ مخکې نور زه تاسو را ټول ارسه زه ایکسپلین کوم چې تاسو دا کتاب وګورئ او دا کتاب دومره ګران خو نه دی مارکیټ کې ملاویږي. دا تصویر تاسو ته ما په پیله سټارټ کې تاسو ته ما ایکسپلین کړ. دا تصویر تاسو کتلی شو همدغه رنګه کتاب والی بل کتاب مالی بل کتاب ځکه مالی چې په دې کتاب کې مطلب ټول ارسه ډېر زبردست طریقې سره ایکسپلین شوي دي او په دې کتاب نه اوټ پیپر هم نه راځي. کو چېرته تاسو وایئ چې مطلب موږ دا کتاب سټډي کوو بیا موږ ته په پیپر کې نور څه نو دغه به هم نه انشاءالله. بل ملګرو ګوره په دې کتاب کې د ټولو نه غټ کار څه دی. کو چېرته تاسو لیکچرشپ ټیسټ ورکوئ د سیسیس پی ام ایس چې کومې د پښتو زړې پیپرې دي یعنې پریویس پیپرې دي هغه هم په دې کتاب کې ډېرې زیاتې دي. ګوره د سیسیس چې کومې زړې پیپرې دي هغه په دې کتاب کې دي خو تاسو به را سوچ نه کوئ چې په دې کې را کومې زړې پیپرې دي دا ګورئ چې دا کوېسچنې به موږ ته راځي. دا کوېسچن هم تاسو ته راتلی شي خو ډېرې کمې او چې بیا راځي هغه به تاسو ته چینج کوي کوېسچن. نو چې تاسو کله کنسپټ کلیر شوی نه نو تاسو کوېسچن به بالکل نشئ کولی. خپل کنسپټ کلیر کړئ او په دې بک کې تاسو ته پیپر هم میلاویږي دې نه هم آیډیا اخیستی شئ او چې بیا هم تاسو څه قسمه مسلې وټساپ نمبر زما په چینل کې شته ما ته تاسو اس ام اس بالکل کولی شئ. دا به هم انشاءالله تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. راځئ مخکې ځو نور هم یو څه پوینټس دي او په دې پیپر کې ګوره د ټولو نه مین خبره څه ده. د ټولو نه مین خبره خو دا ده چې زه خو تاسو ته ام سی کیوز خو په تاسو ته په ویډیوګانو کې زه نشم ایکسپلین کولی. تاسو ته به په پیپر کې ام سی کیوز هم راځي. نو په پیپر کې چې تاسو ته ام سی کیوز راځي دې لپاره به تاسو څه کوئ دې لپاره به تاسو دا بک ګورئ او د ام سی کیوز لپاره دوی یو اسان طریقه کار هم کړی دی. بک والا څه طریقه کار کړی دا طریقه کار کړی چې د پښتو د سیسیس چې څومره ام سی کیوز دي هغه ټول ارسي مطلب را یو سیټ ته کړي دي. د بک لاست کې تاسو ټول ام سی کیوز ایکسپلین کړي دي. تاسو ټول ام سی کیوز په خپله سټډي کولی شئ. هېڅ غټ کار نه دی. په اسانه طریقې سره تاسو سټډي کولی شئ. که زه درته ام سی کیوز کوم نه بیا به تاسو ته هم مسله او ما ته به هم مسلې نو زه به درته انشاءالله نور څه ایکسپلین کوم. ام سی کیوز تاسو په خپله ګورئ او دا کوم چې زه درته ایکسپلین کوم تاسو به بک ګورئ. بک بار درته وایم چې لیکل به بیا نشئ کولی. د پښتو لیکل ډېر زیات سخت دي او ګرامر به ستاسو هله امپروو کېږي چې کله تاسو سټډي وکئ. ملګرو په لاست پوینټ کې هم همدغه پیپرې ګوره 2002 کې چې را کومې پیپرې شوي کو دا مطلب د پبلک سرویس کمیشن دی کو دا د سی 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 کو دا د پی ام سی کو دا هر څه هم دي. دا تاسو ګوره په دې دغه کې ایکسپلین شوي دي او لا ټول هر څه مطلب تاسو ته په پیپر کې راتلی شي. نه تاسو دا کنسیډر کړئ چې کوېسچن به ما ته څنګه راځي نو انشاءالله تاسو ته به هېڅ قسمه مسله نه وي. په دې بک کې مطلب ټول کمپلیټ هر څه دی. مطلب کو چېرته تاسو په سیسیس کې ښه مارکس اخیستل غواړئ 90 مارکس اخیستل غواړئ نو تاسو به کار څه کوئ. کار به تاسو دا کوئ چې تاسو به دا بک په صحیح طریقې سره ګورئ. هېڅ قسمه غټ کار نه دی. که د سیسیس سټډي کوئ دا ګپ دی ګپ د پښتو کتاب. دا ګوره زموږ دپاره یو چانس دی دا د پښتو پیپر پښتنو لپاره. خو چونکې زموږ پښتنو ته د پښتو باره کې هېڅ پته نشته نو ځکه ورته یو غټ کار ښکاري. اسانه پیپر د هېڅ قسمه ټینشن ورته مالی. ویډیوګانې به درته زه ایکسپلین کوم. ویډیوګانې به هم درته زه جوړوم خو تاسو لکه ویل دا بک چې تاسو ته زه بار وایم چې دا بک تاسو سټډي کوئ. خو په دې کې تاسو څه قسمه مسلې په کم سیز کې درته مسلې په کم ټاپک کې مسلې ما ته سمپل اس ام اس کوئ. زه به درله په هغې باندې ویډیو جوړوم. امید کوم ملګرو چې تاسو به زما په خبرو باندې پوه شوي یاستئ. ملګرو دا زموږ نننی کلاس اوس ما له اجازت راکړئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته چې هم اوسئ د خوشحاله و آباد اوسئ او انشاءالله زه د انګلیش چې کوم کلاسونه دي هغه هم شروع کوم ځکه چې زما نور سبسکرایبر به هم په انتظار باندې. د الله په امان.